د کندوز ولایت امنیتي مسؤلین وایي د اسلامي امارت له بریا وروسته د اسلامي نظام پولیسو سرتیرو له مسلکیتوب په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي او پر وینا چې تر دا مهاله یې ګڼ شمېر امنیتي پولیس له مسلکي روزنې وروسته ټولنې ته وړاندې کړي دي. همدارنګه چرواکي زیاتوي اوس مهال په دغه ولایت کې امنیت په بشپړ ډول خوندي شوی او ولس په ډاډمنه امنیتي فضا کې د ژوند چارې مخې ته وړي. موږ په آینده کې هم د پلان او د طرحې لرو چې خپل پولیس ته داسې سیمینارونه دایر کړو تر څو پورې چې موږ ټول پولیس مسلکي سي او د هیوادوالو خصوصا د قندوزیانو ښه خدمت وکولی سي. له دې سره روزل شوي پولیس د دوی د روزنې په برخه کې د امنیتي مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او په خبره یې د روزنیزو پروګرامونو له برکته یې د مسلکیتوب پر لور لا چټک او اغیزمن ګامونه پورته کړي دي. دا روزنیز پروګرامونه د پولیسو د مسلکیتوب لپاره ډیر ګټور او اړین دي. دې کې پولیس لا مسلکي کېږي چې خلکو سره څنګه برخورد وکړي په چیک پاینټ کې ګزمه کې او مشرانو نه غواړو چې په آینده کې دا روزنیز پروګرامونه موږ ته هغه کې چې پولیس لا مسلکي شي. د یادونې ده چې د اسلامي امارت واک ته له رسېدو سره په ټول هیواد کې زرګونه پولیس او سرتیري له پوره مسلکي زده کړو وروسته فارغ او اوس مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د خلکو د دفاع او ټولنیز نظم ټینګښت په برخه کې مېشت شوي دي.